ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا په خپل کاري دفتر کې د اندونیزیا له سفیر نندا ویلسن او ورسره مل پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو، د سوداګرۍ د پراختیا، د اسلامي وحدت او ورورولۍ د پیاوړتیا، د ګرځندویي او له ملي سوداګرو او صنعتکارانو سره د لیدنو په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ بحث او خبرې اترې وشوې. په دې لیدنه کې د بلخ ولایت د بهرنیو چارو رئیس هم حضور درلود. د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا په خپل کاري دفتر کې د اندونیزیا هیواد له سفیر سره ولیدل. د دې لیدنې په پیل کې د اندونیزیا سفیر وویل چې د سفر موخه د دې ولایت له سوداګرو او صنعتکارانو سره لیدنه ده. څو د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات ډیر شي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په ځانګړې توګه بلخ ولایت له اقتصادي او سوداګرۍ اړخه ځانګړی اهمیت لري او دغه راز د دې ولایت له تاریخي ځایونو د لیدنې پر مهال د بلخ اوسنی وضعیت عادي، امن او باثباته او له افغانستان سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل غوره وباله. وروسته د بلخ والي یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ وویل چې دا سفر د دواړو هیوادونو افغانستان او اندونیزیا په ګټه دی. هغه زیاته کړه چې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په هدایت له ټولو اسلامي هیوادونو سره اړیکې ورځ تر بلې ښې کیږي او ټول مشران هڅه کوي څو د اسلام او شریعت په چوکاټ کې ټینګې ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي. والي همدارنګه څرګنده کړه چې له اشغال وروسته د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ سره اوس د لویدیځ وارداتي کلتور له منځه تللی او اسلامي او شرعي نظام په بشپړه توګه حاکم شوی دی. نوموړي له ټولو مسلمانانو غوښتل چې د اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکړي او په اقتصادي پیاوړتیا کې یو موټی شي. د بلخ والي وویل چې د دې ولایت خلک په ځانګړې توګه په سوداګرۍ او صنعت تمرکز لري او په دې برخه کې باید لا زیات فرصتونه ورته برابر شي. په پای کې والي غوښتنه وکړه چې د جګړو پر مهال په بلخ کې ویجاړ شوي جوماتونه او مدرسې باید په ګډه بیرته ورغول شي. هغه ټینګار وکړ چې د روضې شریفې د سمسورتیا، پاکوالي او بیارغونې لپاره اساسي کارونه باید وشي څو د افغانستان او اندونیزیا د ملتونو او دولتونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په مزار شریف ښار کې په داسې حال کې غونډه ترسره کیږي چې د روان کال په اوږدو کې شاوخوا 800 ګرځندویانو د بلخ ولایت له تاریخي سیمو څخه لیدنې کړي دي. په دغه غونډه کې ویناوالو د ګرځندوی د ارزښت او په کلتوري او اقتصادي پرمختګ کې د هغوی پر رول خبرې وکړې. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمود الله زرار د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ګرځندوی د ارزښت او رول په اړه خبرې وکړې او ویل چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په ټول افغانستان کې امنیت د پام وړ ټینګ شوی او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د حضور زمینه تر پخوا ډیره برابره شوې ده. نوموړي وویل چې اوس ګرځندویان کولی شي په ډاډمن زړه د بلخ ولایت او د هیواد له نورو تاریخي، کلتوري او طبیعي سیمو څخه لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه چې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست تل د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې همکار پاتې شوی دی. دغه نننۍ مجموعه یو د هغه مجموعو څخه ده چې دوی په خپله برخه کې کولی شي چې د افغانستان د اوسنی انځور په ښه شکل باندې نړیوالو ته یا همسایه هیوادونو ته وړاندې خلک راجلب کړي د ګردشګرۍ دپاره د افغانستان هغه اصلي او حقیقي تصویر و خلکو ته وړاندې کړي. د ګردشګرانو راتګ به یو پر دې باندې دلالت وي چې الحمدلله نن په افغانستان کې امن دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتګ سره موضوعات ټولې په خپل کنټرول.
ورته مهال په دې مناسبت ویناوالو د افغانستان طبیعي، تاریخي او کلتوري ظرفیتونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد د ګرځندویانو د جذبولو لپاره ډیره وړتیا لري او زیاته کړه چې د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت وروسته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو د راتګ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د دوی په باور د ګرځندوی وده کولی شي چې افغانستان په نړیواله کچه په غوره توګه معرفي کړي او د اقتصادي ودې رامنځته کېدو ترڅنګ به ډیرویو ته د کار زمینه هم برابر شي. ما باید مسئولیت داریم گردشگرا را جذب بکنیم، منابع طبیعی خود را به اونها نشان بدهیم، اخلاق ناب اسلامی را به اونها نشان بدهیم، مهمان نوازی خود را به اونها نشان بدهیم، تمدن و فرهنگ اصیل و تاریخی افغانستان را به اونها معلوم بکنیم. از این طریق جایگاه افغانستان در سطح کشورهای جهان در اونجا قرار میگیره و جای خود را پیدا میکنه. با آمدن امارت اسلامی سال 1401 تقریبا در حدود 3-4 هزار سایین داخل کشور افغانستان شدند. با اطمینانی از اینکه این کشور امن است، امنیت است و فرصت‌هایی هست که باید ما از کشور به نام افغانستان قلب آسیا دیدن بکنیم. و همین قسم در سالهای بعد 1402 و 1404 در حدود 10,000 سایحین خارجی وارد افغانستان شدن، از ساحات باستانی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. دغه راز د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر وایي چې د 1404 لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 800 بهرنیو ګرځندویانو د دې ولایت له تاریخي سیمو څخه لیدنه کړې ده. ما از آماری که داریم البته با خود دیتابیس داریم که هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه، حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم. په پای کې د سیاحتي شرکتونو په استازیتوب 15 شرکتونو ته د دوی د فعالیتونو او کارونو د ستاینې په موخه د مسؤلینو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د بلخ ولایت د مقام د استازي او د دې ولایت د کلتوري او تحصیلي بنسټونو د مسؤلینو په ګډون د علمي او کلتوري همکاریو د پیاوړتیا په موخه د اماراتي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ 15مه ناسته د یو خصوصي پوهنتون په تالار کې جوړه شوه. په دې ناسته کې د ملي کلتور د دودیزه کېدو، د درسي لارو چارو د پیاوړتیا او د تحصیلي بنسټونو ترمنځ د اغیزمن میکانیزم په جوړولو ټینګار وشو. د اماراتي او غیر اماراتي پوهنتونونو د کلتوري چارو د همغږۍ 15مه ناسته د مزار شریف ښار په یو خصوصي پوهنتون کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د بلخ ولایت مقام استازي، د اطلاعات او کلتور ریاست، د بلخ د ملي راډیو ټلویزیون امریت او د یو شمېر تحصیلي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. د ناستې په بهیر کې پر دې ټینګار وشو چې د پوهنتونونو ترمنځ همغږي باید پیاوړې شي او د ملي کلتور د دودیزه کولو ترڅنګ د تحصیلي بنسټونو ترمنځ علمي همکاري باید لا زیاتې شي. کمیته که ما در بین نهادهای تحصیلی خصوصی داریم و زیر نظر پوهنتون محترم بلخ انجام میشه. در سطح ولایت ما میخوایم این کمیته گسترش بیشتر پیدا بکنه و بتانیم با توسعه زیادتر در زیر نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ، نماینده محترم مقام ولایت بلخ، رادیو و تلویزیون، ما میتونیم مسئولیت‌های خود وجه بهتر پیش ببریم. همدارنګه د بلخ د ولایت مقام استازي د داسې ناستو ترسره کول د ملي کلتور په وده او پیاوړتیا کې مهم وبلل او ډاډ یې ورکړ چې د بلخ ولایت مقام د ځوانانو د ملاتړ او هغوی ته د زده کړیزو فرصتونو برابرولو په برخه کې جدي هوډ لري. مقام ولایت همیشه با جوانان، با قلمبدستان همیشه همکار بوده. طوری که شما خوب میفهمید خود جلالت مآب والی صاحب در سال 4 جلسه با جوانان و قلم به دستان داشته می باشه، اونا را حمایه میکنه، اونا را تشویق میکنه و این کمیته که ساخته شده است فقط و فقط هدف و مرامش همیست که مشکلاتی که جوانا دارن اونا را شنیده شود، بالخصوص در پانتونهای خصوصی. بنان امیدوار هستیم که اینمی جلسات تداوم پیدا بکنه و چالش‌های چیزی ناچیزی که است او به پای اختتام برسه. دغه راز د دې ناستې ګډونوالو د شته ستونزو او ننګونو په حل ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې د دې غونډو د ترسره کولو لپاره د اغیزمن میکانیزم رامنځته شي. ما حال اطلاعات فرهنگ می‌خوایم که شما
که در پانتون علایده بیایم این برنامه خود اجرا کنیم. مثل که ما که نخبگان برنامه فریلانسینگ داشتیم که روز اجرا شده. چی خوب است که ما از این گفتار کرده، از این زیاد جلسه گرفته، از این کارا کرده بریم به طرف کارهای عملی. یک مشوره برای ما بتین، یک پروژه را بتین برای می پانتونا پرتین در میان شما 11 پانتون و حداقل هر پانتون یک نفر معرفی بکنه، 11 نفر یک تحقیق انجام بده. من مطمئن هستم که کار به خصوصی را ما میتونیم در ولایت خود برای مردم خود و برای جامعه خود انجام بدیم. یاده ناسته د پوهنتونونو د کلتوري پروګرامونو او د درسي لارو چارو د پیاوړتیا په موخه هره میاشت ترسره کیږي چې تر اوسه دغه ناستې 15 پړاوه ترسره شوي دي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.